19 شل. ما سره نور نشته. ولې نورې افسوس پیسې دی مو په څه تاسو کړې؟ شتمنو د آرام ژوند وخت مو تیر دی. پیسې نه خوښوي لیونی دی. افسوس په تاسو چې نن خاندئ، اوښکې به تویې کړئ او غمجن به شئ. افسوس چې خلک ستاسو ستاینه کوي، ځکه چې د دوی نیکونو به هم دروغجن نبیان ستایل. زه وایم د دښمنانو سره مینه کوئ، هغوی چې درته بد وایي برکت ورته وغواړئ، ظالمانو ته دعا وکړئ. که څوک تاسې پر یو مخ وهي نو خپل بل مخ هم ورته واړوئ. که څوک مو واسکټ اخلي هغې ته خپل کمیس هم ورکړئ. که څوک تاسو نه څه غواړي ورې کړئ. که څوک مو یو شی واخلي بیرته یې ترې مه غواړئ. له نورو سره ښه وکړئ څرنګه چې تاسو له نورو څخه تمه لرئ. که صرف خپلو ملګرو سره مینه لرئ دا څه مهرباني ده، ځکه ګناهګاران خو هم داسې کوي. که د خلکو د خو په بدله کې نیکي کوئ بیا څه مهرباني ده، ګناهګار هم دا کوي. دا څه کوي؟ هغې سره خبرې کوي. دا څه کوي؟ نه، د دښمنانو سره مینه وکړئ او ورسره ښه وکړئ، پور ورکړئ او بیرته یې مه غواړئ او لوی اجر به پیدا کړئ او د خدای روحاني خلک به شئ. خدای پاک ناشکرو او ګناهګارو سره هم ښه کوي. رحم ولرئ د آسماني پلار په شان. ای عیسی منګوش ګوره. بل مه ملامتوئ چې ملامت نشئ، بل مه محکوموئ چې تاسو محکوم نشئ. وبخئ چې وبخلی شئ. استاذه موږ ته سمه لاره وښایه. ورکړئ تاسې ته به درکړی شي. د خپل ورکړې په اندازه به بیرته لاسته راوړئ. ړوند د بل ړوند لارښوونه نشي کولی، دواړه به په کنده کې ولویږي. ولې د خپل ورور په سترګه کې کوچنی خځله ویني او په خپلو سترګو کې لوی لرګی نه ویني؟ ای استاذه موږ ته لاره وښیه. موږ تا ته اړتیا